دا قسم ماتولو کفاره څومره ده سړی قسم وخوري دا کار ونه کوم بیا وکړو نو دوی به 10 کیلو غنم غریب له ورکړي یا 10 مسکینانو له به ډوډۍ ورکړي یو مسکین له 2 کیلو غنم دی نو 10 مسکینان به 2 وخته بیټک ته راولي یا ډوډۍ یوسي یا هغې راولي بس 10 مسکینان 2 وخته به ماړه کړي یا دا 2 وخته پیسې 2 کیلو غنم یا 2 کیلو اوړه داسې به ورکړي 20 کیلو اوړه دی ورکړي یو توړه یا د توړۍ پیسې د مسکینان غریبانانو له ورکړي او که دا وسې دای بس 10 جوړې جامې ورکولی شي 10 جوړې یا 10 مسکینان به وخته مړول 20 کیلو اوړه شو ده او یا 10 جوړې جامې به ورکړي د کپړې دوکان دی 10 جوړې دی ورکړي دا به وکړي او که دا نه غریب نو بیا 3 روژې دي دا خلک به جوړې روژې پرچا دی روژې نشته چې کله غریب فمن لم یستطع فصيام 3 ایام 3 روژې به په لپسې نیسي دا چا تپوس کړی استوانه ابیلو بابا په ریاض الجنت کې دا یو ستن ده دا نوم یې ولې دی او داسې راغلی ریاض الجنت کې غالبا 2 ستنې دي نو د حضور علیه السلام اول جومات دغه ځای او دغه پلاټ سو سره خاص ځای دی او دې ته د جنت ټوټه وایي ریاض الجنت د جنت ټوټه دلته چې کښېنې خدای به جنت ته ورسوي او دلته داسې دی لکه ته چې جنت کې کښېناستې یا د جنت د پیس او د ټوکړې لاندې دی دا ستنو پکې نمونه دی یو پکې ابو لبابه دی دا یو صحابي و په جنگ خندق نه پس د حضور علیه السلام جبرئیل علیه السلام راغی چې تاسو خو دغه پر دغه اصلي کوزې کړي او ملائکو نه دي کوزې کړي راځي چې يهودو پسې ورشو يهودو هغه کافران چې راغلو خندق هغې سره پټ ملګري وو بنو قریظه دی خو یو درې میله ځای دی نو هغه ځای کې حضور علیه السلام ورته تاسو راځئ لکه جهاد ورشئ وبسې حضور علیه السلام فیصله وکړه چې ټول خلک به مړه کوو او هلکان او جینکۍ به وله قیده وو او دا خلک مړه کوو راځئ چې ورشو وبسې نو هغې نه تو شو داسې ټول ستر ستومان خو 15 ورځې ته تو شو خو فیصله حضور پاک خپل مجلس کې وویله چې ټول به دله مړه کوو دا ډېر دوکه یې کړی نو یو صحابي ولته چې ته کور نو هغه چې ته هلته تللی وو نو هغه خلک ډېر یارېدل بیا داسې دوکه خو کړې وه چې موږ سره به حضور علیه السلام څه کوي موږ به ځان ورکو بس معافي به وغواړو هغه به وکړو ځان به حواله کړو که نه چې موږ سره به څه کوي لکه سړو سره دې صحابي نه لږ غلطي وشو هلته یې کور مو ټول ورته ژړل هغه بوډاګان هم ژړل او وړو ده ورته داسې لکه مړکۍ وه چې داسې و په مخه خبر اوهو هغه د میټنګ خبره وه چې داسې به یې مړه کوو که نه پړه هغه د خولې نه په خولې څه نه وویل خو داسې وي چې داسې سره کوي لکه سړی چې ورته وایي داسې به واویل اوس بیا وي اوهو د حضور پاک راز مې وویل بس هغه بیا ډېر خفه و او راغې د ستنې پورې ځان وتړه 2 ورځې یې تړلو ډوډۍ چې یې پرېښو زامنو به جمع وخت کې راوکړو بیا به یې په پوړه وتړو بس ما وتړی چې زما توبه نه قبول شي ما غلطي کړې ده ما د حضور پاک سلام پټه خبره هغې ته اشارتن ووي دا مې ډېر لوی ګناه کړې ده چې څو پورې خدای پاک اعلان دی کړی او بخلې نه یم هغه پورې به زه تړلی یم بیا به را پرېوته د لوګی لاس خلکو به اوچت کړو بس بیا صحابه راغلي توبه دې قبوله شو قرآن شو راځه وینا زما پړی به حضور علیه السلام سپړي چې سمه پته یې ولګي چې خبره ډېره پاکه شي بیا حضور علیه السلام راغی بیا یې سپړ ده دومره داسې اور پې بل هغه ډېر لوی خلک دي چې ګناه به ته وشه بیا به یې داسې جړل سړي 2 ورځې ډوډۍ ونه خوري اوبه نه څښي دا به څنګه دا کېدی نه شي صحابو پسې اوس خلک کنځل کوي کراچۍ کې ورته خلکو کافر وي دا سړي د پرېښودو دي هغه ښکلې خلکو پسې دي کافر وي داسې خلک به کوم ځای کې پیدا شي نو دي د هغې د خپلو دوړو تپ نه رسي څومره پمنې شي نو پمنې خبرې کوي الله دې دې غر کړي د ښځو ویښته خرڅول څنګه دی پته نه لګي حقیقي ویښته مه خرڅوئ ښځو ویښته هغه به خو ګورم نه و د هغې جامو ته هم نه شي کتلی خیرونو ته دا خو پټوي به